زموږ امنیتي ځواکونه د هېواد ساتونکي دي. سلامونه ګرانو کتونکو، د مطلب تر شریک کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لیکنه مینا منګل. زموږ امنیتي ځواکونه چې د دې هېواد اصیل مجاهدین دي، تل یې په خپله مېړانه ثابته کړي چې دوی د دې وطن د ناموس، عزت، د ولس د سر او مال او د لویشتې خاورې ساتونکي دي. په اسلام کې مجاهد هغه چا ته ویل کېږي څوک چې د خپلې خاورې، ناموس، د ملت سر و مال څخه ساتنه وکړي. د پردیو شیطاني برنامو په وړاندې تل زموږ امنیتي ځواکونو خپل سپېڅلی جهاد په بریا سره پای ته رسولی. زموږ امنیتي ځواکونه تل په یوازې توګه له دې وطن څخه ساتنه کړې او له دښمن سره یې مخامخ جګړه کړې، سره له دې چې له وسلوالو سره ډېرې قوي وسلې شتون لري. خو زموږ د امنیتي ځواکونو په وړاندې ماتې 2015 کال وروسته خوړلي. له افغانستان کې د مخالفینو تهدیدونه زیات وو، خو د افغانستان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې په تېرو 3 کلونو کې وسلوالو ته سخته مرجوبله هم اوښتي. په تېرو 5 کلونو کې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې کندوز ولایت تر خپل کنټرول لاندې راولي، سره له دې چې د کندوز ډېرې سیمې د وسلوالو لاسته ورغلي، خو وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ترې ونیولې. څو ځله د هلمند ولایت د سقوط هڅې وشوې، ان تر دې چې جګړه د ښار منځ ته راورسېده، خو زموږ امنیتي ځواکونو وسلوالو ته ماتې ورکړه. همداسې هڅې وشوې چې نورستان، فاریاب، تخار، سرپول، جوزجان، بغلان ولایتونه سقوط کړي، خو زموږ د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول چې وسلوالو ته یې ماتې ورکړه. داسې هم ویل کېږي چې د دې ولایتونو د سقوط په پلان کې د هېواد په شمال کې د پاکستان پوځي جنرال هم لیدل شوی و چې دلته یې وسلوالو ته روزنه ورکوله او پټنځایونه یې ورته ترتیبول. د شمال جګړه ډېره پیچلې وه. په لږه موده کې د وسلوالو ماتې ځکه ستونزمنه خبره وه چې دلته پاکستاني، تاجکستاني، ایراني، ازبکستاني توندلارو د ډېرو قوي وسلو سره ځالې جوړې وي. د دې ډلو په ماتولو سره زموږ امنیتي ځواکونو ته هم ډېره مرجوبله واوښته، خو خپل مورال یې د لاسه ورنه کړ او د دوی لاره د دې وطن اصلي بچیو تعقیب کړي دي. فراه ولایت کې چې له ایران سره نږدې پوله لري او ایران هم د طالبانو له تمویل کوونکو هیوادونو څخه شمیرل کېږي، تل یې هڅه کړې فراه سقوط شي تر څو د فراه له اوبو څخه استفاده وکړي. دا چې موږ دلته له امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو، د امریکا د ګټو ضد هم دوی غواړي تخریبي اعمال ترسره کړي. همداسې ایران په فراه کې نورې سیاسي او کلتوري موخې لري، نو ځکه هڅه کوي چې په دې ولایت کې جګړه دوام وکړي او د سقوط تر حده یې ورسوي. خو باید ووایم چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډېرې قوي ارادې سره پردۍ موخې ماتې کړي او وسلوالو ته یې درنه مرګ اړولې. له تېرې شپې راهیسې په فراه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه روانه ده چې دا مهال هم دوام لري، خو وسلوال نه دي توانېدلي چې خپلو موخو ته ورسېږي، ځکه چې زموږ امنیتي ځواکونه د وسلوالو په وړاندې جګړه کې بریالي دي چې تر دې مهاله یې وسلوالو ته سخته ماتې ورکړي چې اوس وسلوال په سخته توګه محاصره دي. په ټوله کې باید ووایو چې له امنیتي ځواکونو ملاتړ په هر ډګر زموږ د سرلوړۍ سبب کېږي. ولې بدبختانه ده چې دښمن د جګړې تر څنګ د ولس په منځ کې تبلیغي جګړه هم پر مخ وړي. د ولس اذهان یې د امنیتي ځواکونو په خلاف روزلي. هم زموږ د هېواد په یو شمېر سیمو کې طالب پلوه خلک وهڅې وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو د کفر او غلامۍ ټاپې ووهي. حتی موږ شاهد وو چې په ډېرو ځایونو کې یې د امنیتي ځواکونو جنازې لګولې او خلک یې هم د امنیتي ځواکونو په جنازو کې د ګډون کولو څخه منع کول. خو باید په ټوله کې ووایو چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د ولس له پراخ ملاتړ څخه برخمن دي. که چیرې طالب پلوه اشخاص هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ پرېږدي او د خپل نظام د پیاوړتیا په خاطر کار وکړي، نو ټولې وسلوالې ډلې به دلته ماتې وخوري. نو ملګرو، مینا منګل دې خدای جل جلاله وبخښي، خدای پاک دې دته جنت فردوس په نصیب کړي. او ملګرو، که چېرته مو د دغه لیکنه خوښه شوې وي، حتما لایک کړئ، او که غواړئ چې د لا خاصه په زړه پورې معلوماتو څخه برخمن واوسئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله